ګیم کوونکو ته ښه زیری. په امریکا کې د ریښتینې ټکنالوژۍ نوې عینکې راجوتې شوي دي چې ریفت نومیږي او د اوکولس نومي شرکت جوړې کړي دي. دا عینکې د 2014 کال په وروستیو کې مارکیټ ته راوځي. اوکولس شرکت تیر کال فیسبوک راونیولو چې د سونی او ایچ ټي سي سره سیالي وکړي. سونی او ایچ ټي سي دا ډول خپلې عینکې جوړې کړي دي. په امریکا کې د بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د کارولو په برخه کې مهم خبرونه دا دي چې د هوایي چلن فدرالي ادارې له 3 شرکتونو غوښتي چې د ډرون په پراخ ډول کارولو غور وکړي. دوی اوس ازموینې کوي چې ډرون د فصلونو او اورګاډو پټلیو د څارلو او خبرونو د راټولولو لپاره وکاروي. د ناسا دا نوې اختراع وګورئ، لکه د چورلکې اوچتیږي خو د الوتکې په څیر الوزي. نوم یې G10 ګریز لایټنینګ دی. 10 انجنونه یې په بیټرۍ چلی او په هوا کې شکل بدلولی شي. افقي او عمودي الوتنه هم کولی شي چې په ښکته کېدو کې ورسره مرسته کوي او کومې ځانګړې ځغاسلیکې ته اړتیا هم نه لري. دا کوچني روباټونه مایکروټکس نومیږي. ښایي د چا په پام هم را نشي خو دوی د خپل وزن په 2000 ځله ډیر وزن وړلی شي. په کالیفورنیا کې د سټنفورډ پوهنتون ساینسپوهانو اختراع کړي دي او د یو ځوان انسان په څیر قوت لري چې لوی ماهی په مځکه راکش کړي.